सियासी नुमाइंदों को बराए नाम इलेक्शन नुमाइंदों को زمونږ د چم گاوند د کلی مالت د خلکو ډیر ارمانونه خواهشونه دي چې زمونږ د خلک دي زمونږ خدمت وکړي خو لہذا نااهل او نالایق او سلیکټډ حکومت چې کم دی نو دی نه خپل څه کار کولی شي او نه نور خلک کار ته پرېږدي بجای د دې چې دی په کارداري چې زمونږ خلکو له اختیارات ورکړي یو کال وشو نن 19 دسمبر دی او زه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې صرف چیرمنان نه دي چې چیرمنان یا میئر چې کم دي نو هغوی له اختیارات ورکړی شي زمونږ جرنل کونسلران دي زمونږ یوت کونسلران دي زمونږ کسان کونسلران دي زمونږ ویمن کونسلر دي زمونږ ماینارټي کونسلر دي ټول له حقوق پکار دي لہذا هغه خلک چې حقوق واخلي نو هغې به د عمران خان هغه خبره واده وه چې زه به نجي سطح باندې اختیارات منتقل کوم نو لہذا تر دې ټیمه پورې نجي سطح باندې اختیارات خو د لرې خبره ده د 1 روپۍ کار مونږ نه دی کړی تقریبا نن یو کال برابر شو چې مونږ ته مونږ الیکشن کړی دی او تر نن ورځې پورې مونږ ته هېڅ قسمه څه مراد میلاو نه دي مراد دا دي فنډ نشته دی مونږ ته چې کوم اعزازیه ده هغه نشته دی بل په دې کې ضروري ده مونږ د چیرمنانو صدر دا ساین دی چې هغه دواړه مونږ سره دا درې خبرې نشته هغه داسې کار کړی چې د ویلیج کونسل سیکرټري او د اے ډي سیکرټري چې دی د دوی په جاینټ اکاونټ باندې به فنډ هم جمع کېږي پیسې به هم راوځي د چیرمن اختیارات نشته دی زه د خپل طرف او دا څومره نمایندګان چې راغلي دي صوبایي حکومت ته دا خواست کوم دا اپیل کوم او پردور احتجاج من کوو دا نن چې کوم په کوم دغه راوځي نو دا به بیا داسې نه دا به بالکل هلته په پېښور کې دغه مخې ته به هلته به موږ اختیار کوو عوامي خلک یو موږ نه خلک کار غواړي موږ نه خلک پول غواړي موږ نه خلک لار غواړي موږ نه خلک کوڅه غواړي زموږ نه خلک ټرانسفارمر غواړي زموږ نه خلک پول غواړي ځکه چې زموږ او ستاسو د پښتو سیاست 70% د عزیز ولی په زور دی د خیر علي د ستړي مشي په زور دی چې کله دې امینډمنټ وکړه موږ عدالت ته لاړو موږ احتجاجونه وکړو موږ د درنه اعلان وکړو زموږ صوبایي حمایت الله معیار صاحب زموږ د پېښور میر صاحب او د هغې ملګري کومه کمیټي چې جوړه ده زموږ د ویلیج کونسلو د چیرمنانو چې د صوبې کومه کمیټي جوړه ده او د کونسلرانو هغه نمایندګان هغې فیصله وکړله او هغې د احتجاج اعلان د درنه وکړو چې د درنه اعلان وشو وزیر اعلی صاحب زموږ هغې مشرانو سره رابطه وکړه مذاکراتو دعوت یې ورکړو زموږ مشرانو دعوت قبول کو او لاړو کېناستو کمیټي هغې هم جوړه کړه او هغې کمیټۍ سره بیا موږ کېناستو هغې زموږ هغه تحفظات واورېده او موږ ورته کلیر کټ خبره وکړه چې 2019 ایکټ موږ ته بحال کړي هغې لپاره کمیټې ریکمنډیشن ورکړو هغې موږ دستخط کوو هغه لړ کابینې ته تر اوسه پروت دی کله وی اسلام آباد کې مې میټینګ دی کله وی په پلانکي ځای کې مې میټینګ دی هغې له هم شکل ورنه کو په عدالت کې هم جمع کړی دی عدالت کیس ولګي انشاءالله تاریخ ولګي